څنګه یاست وروڼو عزیزانو؟ د دعا موا ضرورت شته که نشته؟ یا ستی د رنګو څه دا معلومیږي چې تی ته د دعا نه د دوا ضرورت. هلکه چا درته وویل چې دونې غوښې وخورې؟ دا درته وویل چا؟ هغه ورځ مې یو چاچا ول دي په مخه راغلی ول او جلبله ما ورته ویل بلبله ول دا لمسی ما غوښې ډېرې خوري ولې دوه خو ورته وکړه رنګ یې ورځ په ورځ وپسه ته کږي ما نو چې په څلوېښتي کې غوښې ورشروع کړې ظالمه چې رنګ یې پسه ته نه وځي نو شهزاده صی پر ملوک شهزاده ګلفام ته کږي نو خورایست د لم ټوټې وهی توبه پیر جلبل صاحب ما خوله خطا وتله ما ول یاره ته دا بله چل دې ما ته څنګه دعا کړې وه ازما و مېلمنو ته خو د حلالو د چین خلاص کړه ولې هلکه خو تا ولې بره ګرانه دی دعا ورته وکړه چې ټوله شوګر شي د جلبل دعا د وروره خاص ده که د 303 ګولۍ د نشان تر زړه وځي مګر ته اوس یو چم وکړه یار اتڼ درته وکړم څه شی وکړم یا وم ګوره 10 کسان دي ډاکټر جلا دوایانې جلا پیسانې جلا بلکې خبره دا نه ده خبره دا ده چې دوی 10 کسان دي او زه کور ته 10 تلتکه لرم 10 تلتکان دي درې ماښام په یوه تلتک دننه کوم هغو خو لا پرېږده زه کشنان ګسره د دروازې پردې راکښته کړو په هغه کې بیده سو او بابک خوارکه د خره په زل کې بیدېږي ښه دغه خبره ده چې زه دا سهار وخت ستی تر کور را تیارېږم د یو ناولده بوده په غوجل کې ناره شوي هغه نو بابک مسکین دی بس جلبل صاحب ته به کوې خدای به کوي ته یو چم وکړه راویښ څه وکړم بس نو وکړم څه وم داسې چم وکړه چې دا مېلمانه برته ولاړ شي خپلو کورو ته ښه سمه ده بیا هم زاړه یاران یو اکره باندې لرې هو نو هغه خو به دې اورېدلي وایي زوړ یار زنکړ یاست دا آس ده و چاته وویل نه وم هلکه دا آس ده و چاته وویل هغه هم زوړ آس دا ځوان آس خو درته ویلي وه خبره واوره وم د مثاله مې درته وویل دا څنګه مثال دی وم پخوانیو جوړ کړی دي ما خو نه دي جوړ کړی ښه ما چې ته یې لاسیز کور جوړ کړی دی ته بله ورځ د خولې سره پام کوه ټیک دی بله ورځ به پام کوم خو بس ته ما زه مهرباني وکړه د مطلب خبرې له راسه سمه ده یا اکره باندې لرې اکره باندې لرې خو په هم د کوچنیوالي یارانو دوستان خو پر یو ځای مې چرګان سره غلا کړي دي سړیه پر یوه ځای باندې مې د خلکو جیبونه وهلي دي پر یوه ځای مې له ماجته ګوټونه و چوټې راغلا کړي خدای پاک دې تر راتېر سي بلکل خو بیا هغه وایي دوه ورونه دریم حساب بس 500 پیس راکړه نو دعا به درته وکړم 500 روپۍ پیس بس جلبل صاحب ته دعا وکړه چې مېلمانه ولاړ شي که خدای کول دا 500 روپۍ ستا پر ما باندې پور یی واره دعا شي هغه هم په پور شي زه یې بیا نو نه قبلوي ما ته بابک مسکین وصیت کړی دی او چې دغه دعا به نه کوې ما ته خبرې یو به پور نه کوې یو به پیمنټ نه کوې هو انا مسکینې مې 10 کاله نه مخکې یوه چرګه په پیمنټ واخیستله غویی کې ولاړې غوا کې ولاړه 10 پسونه کې ولاړل لارۍ کې ولاړه ټکټر کې ولاړې جایداد مې پکې ولاړې تر اوسه یې اخیستونه ادا کوم لا پور نه دی خلاصوی پیمنټ به نه کوې دعا به دغسې نغدې به راکوې یاره ته اوس عجبه سړی عجبه سړی یم ولې ښکر لرم کلکۍ راپور نیسي عجبه چې دا خبره نه ده و موږ ګرد په پور چلیږو ګرد په پور چلیږو وم دونه پورونه مې کړي دي دونه پورونه مې کړي دي چې زموږ آینده نسل چې را روان دی هغه به له دا پور نه کړي ادا سهار یې وګټو ماښام یې وخورو خړو مړکه خړو بیدک زه یې دغه پورو او دغه خړو مړکه خړو بیدکه خو تر دغه ځایه را رسوجو بس ما ته 500 روپۍ راکړه زه تا ته دعا کوم 500 روپۍ خو نه لرم دا صدرۍ به درکړم هسې دا در سره کښېږده صدرۍ خو نو هلکه شپږ خو به نه یې کړي ستا خو هم دی شپږ دی خاص لکه چنګاش بیا به په پلاستر پښه نیسي راکړه یاره دا څه د پریشانۍ خبره نه ده یو 2 دانې تلکې ورته کښېږده ما ورته ایښي دي ښه سمه ده اوس راوښیه چې معامله څه ده
معامله دا ده هغه 10 کسان تا دوا ورته وکړله شوګر سول شوګر خو صحیح دي خو اوس د برې بچت خو مې وکړي پښیمانه یم د برې پر بچت باندې د وړو څخه خلاص کړم او دا خو ډېر لوی پرابلم دی پرابلم دی یو نو د پرابلم از پوتنشل اته پیغام اوس او کمپیوټر کمپیوټر کې اوس اكو باكو تنتالو خو سویدر علی بدر باكو او ماما ته راوځه د غوځي او زه فکر خپل کارونه چې هغه دې راوته مېلمانه ته په درګه کې ولاړ چوټي سړي روان دي رخصت خلک ستا په انتظار دي ودر دلته راسه ای پلار د سل رازګني یې دا تراټ رازګني د پښو خاورې په سټ کې شلې الکه دغه دوړه پر ګرځي ته وګوره ادي خور کې خو نه به بس یا ادي نه سوي وم ادي خور کې کله کله لیونی سلوټ کې راواشي په بابا خور کې باندې ګرد کلی راوغای او زه خو ګرد خاندان مولونه دي یا هغه دې رالي راورسېدی دغه دې رالي الکه په برایا ته دلته ولاړې هغه مریضان ټوله جوړ سول مریضان ټوله جوړ سول یار پیر صاحب تراک د مبارک لاس خو دې ور دربچ ما چاکه زوی څنګه د واسمنو بيتي زوی له پیرانانو سره جنګ کوي نو خامخا به لاسونه په واسطینو ورته غوړی او شویه تر لاس وځي کني سترګې ولا درته وکایي بابا که مبارک دسه ته مبارک زو ته چه مبارک راکې و مریضان جوړ سو مېلمانه خپل کورو ته به ولاړ شي ما او بچیان به د دروازو د پردو څخه خلاص او تا به خدای پاک د خره د زړه څخه خلاص کړي د پردو زو ورسه هغه مریضان نه دي چې جوړ شوي دي هغه ستا انتظار کوي زما انتظار کوي ما څه کوي هلکه وایي تر ډېر اسماعیل خانه پورې به د 10 کسانو کرایه راکوې وای درابه کې کرایه به اوس د کومې خوا ورپره کوم پیر صاحب ته داسې وکړه برته یو دعا وکړه چې خدای پاک یې برته نه جوړه کړي زوی دا مې په اول ورځ سره خلاصه کړي اوس چې یوه دوه یې ورکړله شي بار نه کوي از ما څه تریخونه راکړه رومونه کړه